وزاره ته وایي کنه چې تاسو دواړو کې په ټیک ټاک باندې څوک سینیر دي اول څوک راغلی ول زه فنیم اول ته راغلی وي نو بیا ته دته وایي چې ټیک ټاک ته راشئ تاسو ویډیوز جوړ کړئ صحیح دے نہیں دی خبر راغلی جب شمڑا اس میں تو نہ بولو نا انٹرویو کس نے تو کیوں نہ بولو ہر جگہ تم اپنے آگے کر رہی ہوگی مزاق کس نے بولا ہے ابو نے فون کیا تھا نہیں مجھے پتہ نہیں کس نے چیلنج کیا تم ادھر فیمس ہاں اچھا ہر جگہ سنتے نا اچھا مطلب چیلنج کړو کسی نے بولا ماته چا ویډیو غن ټیک ټاک تنه نشي جوړاوي ته فور یو کې د شنو کنه زکه نور لایو سټریمینګ کې بيزي وم ما اسنه زب خپل کار پیدا مثلا ته تبای وکم دا د عالم دومره تبای مې کړی چې خو اوس فالوور د چا زیات دي ستا کستا د دې 4.4 میلیون دي زما 3.7 میلیون دي ها صحیح زه به تاسو اوس 15 ټیک ټاکرز نو ملم تاسو باغی ته رینکینګ ورکوي چې په فرست څوک دی په سیکنډ په تھرد په فورث صحیح ده اوکې ندیم نانی والا جیری اسد علی یوسف پٹھان زیبا گل زیبا گل هغه ون باندې بل ون باندې زیبا گل سیکنڈ باندې مسٹر جیری اور تھرڈ باندې اسد علی یوسف پٹھان ندیم نانی والا ها یوسف پٹھان ټوپونه سوي ہاں یوسف پٹھان هغه په تھرڈ اور فور باندې ندیم نانی والا د 5 باندې چې کوم پاتې شو هغه اسد اب بس خپل لاډي واچا او خپل پکې او خپل راشي ها اوکې استاد سره ده ها حریم شاه نایلا جٹ ذوالقرنین مولوی عثمان او اے باسط رینک نمبر 1 میں زب ذوالقرنین نور کوم ها سیکنڈ مولوی عثمان شو اوکې تھرڈ تاسو کو ماته اے باسط دے او نایلا جٹ او حریم شاه اے باسط او تھرڈ ون دی نایلا جٹ فورتھ ون دی سوری اور ففتھ ون دی حریم شاه ښه صحیح ده او د مولوی عثمان ډېر انټرسټینګ کامیډي والا کانټینټ جوړوي که نه ښه صحیح ده